اصل کې مسله دا ده چې لکه نن لختي باندې ته ای سی صاحب راغلی او دا د ډي سي په هدایت باندې په 15 اکتوبر باندې تاسو ولیده چې دغه ډي نوټیفیکیشن وشو د کیمپونو په هغې کې د هنګو ضلع هم شامله وه او لختي باندې هم که څه هم تاسې ډېرې زیاتې خرچې وکړلې اوس تازه نوی کیمپ هم جوړ کړ هر یو چې دي د 10 لکو 25 لکو تر 500 لکو پورې غټو کورونه خرچې وکړلې دلته خو د حکومت پالیسۍ دی یو تبدیلي راغله را باندې او زو به ټول په خوښه باندې او په دغه تقریبا یوه نیمه 2 میاشتو کې تاسو سفیر صاحب ولیدو چې چېرته تورخم ته ځان رسولی چېرته هغه ته لاړ وي دا سپین بولدک ته لاړ وي او د افغان مهاجرینو په خوا کې ولاړ وي ورته ویلي چې تاسو څه ستونزې لرئ لیدلی هم دی چا نن سبا د میډیا دور دی تاسو سفیر صاحب لیدلی دی د خدمت دعوې کې یی چاره مونږ راغلیو خدمت کو خپل افغانانو ورونو ته کم سے کم د سفیر خدا حق جوړېده کنه چې لاړ شي په بونډري کې وګوري چې دا خلک دلته پراته دي او نه ورته سرپناه شته نه داسې دا خبره د اودس ماتې او د اودس ځای شته بیماران سپینګیري زنانه ګډ وډ حالات تیر شو اوس څویمه ورځ ده چې دا لارې بندې دي سفیر صاحب تاسو لیدلی چې په مذاکرات یې کړې وي نو کم سے کم دا د سفیر صاحب ذمواري جوړېږي د سفیر صاحب دې ته پته مه دی چې ودرېږه په کونړ کې زلزله وشوله ما ته د پاکستان چې څومره سیاسیون دي دوه ته راغلل که هغه یې ملولي صاحب و که هغه مولانا صاحب فضل رحمان و که هغه نور سیاسیون و کې پي کې وزیراعلی و دوی دعاګانو ته سفیر صاحب ستا دا دنده نه ده نه دی دا وظیفه ده چې یاره ته هلته کښېنه او دعاګانې اخله او خدای پاک د نورې زلزلې نه راولي که ته په دې په تمه یې چې یاره زه به کښېنم هلته او ما ته به سفارت ته نن خلک دعاګانو ته راځي نو دا ستا وظیفه نه ده ته د خپلو مهاجرو په خوا کې ښه ښکارېدې کم سے کم که په ما باندې په تورخم کې تکلیف وي په مهاجرینو تکلیف وي ته چې زما سره په څنګ کې ولاړې په هغه ځای کې که کار راته نه شي کولی یم زه خو به ډاډه یم که نه زه به یم چې یاره زه خو یو مشر لرم دومره د خلکو پریادونه چغې سورې جګې شوې چې هله د خدای په خاطر باندې ګاډې رانه پاتې دي د خدای په خاطر کورونه رانه پاتې دي کریاګانې نشته د افغانستان طرف نه تاسو ولیدل چې یو ګاډی اوسه پورې چې دی نه راپرېښودل کېږي ګاډۍ زما 1520 ورځې تېرېږي په لکونو روپۍ باندې هغه ما نه ته هغه اخلي کرایه اخلي سفیر صاحب ته خو لاړ شه دا خو د خپل حکومت سره ته دا مسله حل کړه که نه پاکستان حکومت ته په بونډري کې دا خبرې وکړه که نه چې یاره ته دا ګاډۍ خو راپرېږده 80,000 کریاګانې एकदम ما باندې 2.5-3 لکه کرایه اوچته کړله زه خو هم د خدای بنده ما افغان یم مهاجر یم دلته پروت یم د ستا د وطن زما هم څه تمه ده که نه زه به هم درنه څه تمه لرم چې تا دلته زما په سر باندې تنخواه اخلې زما د بیت المال نه تنخواه اخلې پروت زندګي دې جوړه ده دا خبره ایسي درته لګېدلې ده په اوړي کې په ژمي کې هیټر درته لګېدلی ده دا د چا په سر خو د دغه مهاجر په سر که دا مهاجر نه د افغان په پاکستان کې نه ستا د سفارت ضرورت څه دی خو لاړ شه به بیا خپل وطن کې کښېنه هغلته به څه کوې نو دا د سفیر صاحب ذمواري ده دا د ټول مشران دلته ناست دي په تا باندې موږ غږ کوو